د تاجک دغه کېږي ساماني امپراتوري و سامان د فلانی د شاه اسماعیل ساماني د فلانی اسماعیل د په دې کې تقریبا اوس رسم الخط یې روسي دی او پکې 45% تاجکان نشته. دا نور ټول نور قومونه ورګډ دغسې ترکمنستان په همدغه شکل راواخه. دغه سعودي عربستان حتی یو خاندان په نامه باندې هویت لري. د خاندان د السعود د خاندان سعودي عربستان ورته وایي، سعودي عربیه ورته وایي. زه دلته 15% خلک ورته پراته دي. د روسانو دغه سیلاو زما د وینو په زور باندې بیرته پر شا وتمبېدی. د امریکایانو زه قرباني سوم. د پنجاب په مقابل کې زه پروت یم. تقریبا په دغه کې نیابتي جګړه کې زما ته په 6,500 زیات قومي سپین ږیري په کور کې راته ترور کړو. طالب یې زما په خاوره، دا جنګ یې زما په خاوره دغه کوي. دا ټول د افغانستان د استقلالیت پر ضد باندې هسې زما وینې قرباني واخیستله، ما نه یې قرباني اخیسته. دی د ظالم زوی په دغه یوه اندازه باندې ستا یو دوې ګوتې ملي سرود ده او دغه دی په افغانۍ باندې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي. دا هم نه سره منم. او بیا کش خو مې مناسي ته خو نو یو څوک واوسېږه، ته ښکاره یې چې دا ټول دغه ورسره راواخلې کسان داسې د متناسبې نمایندګي پر بنیاد باندې دا اوس نفوس شمارنه وکړئ. که ده په دې پارلمان کې 10 چوکۍ واخیستلې، دغه خپل خلک چې دوی سره عقیده دي، له دوی سره هم فکره دي، دې خلکو نو ته 10% هم دغه کېږي، د 90% خلکو په مقابل کې درېږي چې ما ته دا راکړه، که نه یو زه لوچګي کوم، ارامتوب کوم، بیا دغسې کوم، بیا ټوپک پورته کوم او بیا تو بې فرهنګه هستي او افغاني غوله هستي. ښه ته چېرته فرهنګ لرې؟ دغه ستا فرهنګ چې ته په نازېږې دا فارسي ژبه تو خدای په دغه د ابدالیانو راوسته پورې تاسې راځئ هغه ادبي شاهکارونه چې پښتنو زیات خلک کړي دي، که دوی له پژواکه راونیسه تر خلیلي پورې چې پښتون نسبه وو، تر مستغني پورې چې پښتون وو. یعنې کوم یو دغه کېږي د دې فارسي لپاره کار نه ده کړی، غوړول یې نه ده، پنځول یې نه ده، دغه کړی نه ده. دا ټول پښتنو ورسره کړي دي. ما دغسې خلک راولاړېږي، هغه هم کاشکې د دوی خپل داخلي قوت په زور دا خبرې وکړي، د ایران په تر وو، د روسیې په دغه وو، د بل چا په بل چا. زه درته وایم چې موږ له یو ډېر بد حالت سره مخامخ یو. راځئ متشکل سو. دا طالب زه تاسو ته تضمین درکوم چې دا د جنګ نه بغیر له جنګه له منځه ځي. تر قیامته پورې به نو تر څو پورې دی دا خپله ناکامي پټوي په دې باندې؟ تر څو پورې به صاحب منه دی په دغه کې د امیر خان متکي پر ډیپلوماسي باندې دی راولاړېږي، د افغانستان د مشروعیت دغه به کوي، بابولالې به غږوي زه د افغانستان مشروع حاکم یم. هغه په خپله باندې د مولوي محمد نبي باډیګارډ 15 کاله رسمي تعلیمات نه لري. دا د دوی وزیر خارجه ده، 15 کاله رسمي ولاکه د مدرسې رسمي تعلیمات لري. دغسې دغه پسې راواخه، بل یې راواخه، دا وزیران یې ټول داسې دا اوس مسلط دي. خو یوه استخباراتي لوبه وه، دا خلک یې راوستل، دې خلکو هوا ووتله، باد یې وتلی ده تقریبا. دا اوس هم پنچر دي صاحب، دغسې په کوم ټیر چې دوی راغلي وو او په ډک ټیر باندې اوس په هغه ټیر باندې په 10 کیلومتره سرعت کې هم دغه رفتار نشي کولی. دغه به یي ما او ستا مفادات له منځه ولاړو، زما او ستا ملي ډېر ملي شتمنۍ هم له لاسه ورکړې، ډېر تاسیسات یو دغه هم جوړ کړی وو، په 20 کاله کې سیستمونه هم جوړ کړي وو، ضرر یې ولیدی، بیروکراسي هم ضرر ولیدی، هغه بشري پوټنشل هم ضرر ولیدی، راڅخه فرار سو. ډېر دغه مو وکړل تاوانونه. اما د دغه ټولو تاوانونو قیمت دا ده چې طالب معلوم سو چې وروره د افغانستان په ولس کې غیر متنازع دغه د بې کفایته ده. یعنې په یو کفایت باندې خو تنازعه کېدی چې دی د افغانستان د خلکو په وړاندې غیر متنازع بې کفایته ده. نو په لحاظه په دې وخت کې جنګ کول ځان ستاسې لمنه سوځي، ستاسې کور سوځي، ستاسې وطن سوځي، ستاسې خاوره له منځه ځي، تاسې په زرګونو نور او دغه د نیابتي دغه مرچلونه په دې سیمه کې درته جوړ دي. والله که د ایران پرېږدي، قسم دغه پر سر باندې دا خبره به هېر کړي چې وروره زه اوبه نور د تیلو په مقابل کې درکوم. په زرنج کې د غني خبره به ستا په یاد، اما ته وایه ایران به نو دې ته پاتې شي که جنګ ونښلي، دی به مداخله نه کوي. بیا په 20 کاله 30 کاله جنګ د مجاهدینو کې تو خدای دا د کمال خان بند نه پرېښودی چې دغه تکمیل شي، او بیا چې جنګ ونښلي، د کورني جنګ کې به دی د کمال خان بند نه ده تړنګوي، دی به بیا ستا نور تاسیسات نه لګوي چې هغه تاسیسات په ملي لغو دغه کړي. زه وایم چې مسله دا ده چې دا د فضلي خبره خو ما نه ده اورېدلې، اما یوه خبره د درک وړ دا ده چې طالب
د جنګ د کورني جنګ توان نه لري او نه موږ د کورني توان جنګ لرو، اما طالب د بقا چانس هم نه لري او موږ به ډېره مخکې خبره دا وي چې د طالب د بقا د چانس د محرومیت د درک او پوهې په اساس باندې راولاړ سو، متشکل سو، یو الټرناتیف جوړ کړو، یو بنیاد جوړ کړو او د خاوره کې دغه وکړو. څومره چې موږ له جګړې څخه لرې یو هغومره زموږ الټرناتیف قوي ده، هغه ملي کېږي، د ملي ګټو شعور ورو ورو لکه هغه د سیرون د دغه څاڅکي په توګه زموږ رګونو ته ځي او دا تللی ده رګونو ته، تقریبا ټولو ته تللی ده. په هر ځای کې خلک اوس دا ولس هم داسې نه ده چې سترګې نه لري، هر څه یې لیدلي دي چې وروره څوک خدمتګار و او څوک غدار و. نو په لحاظه زه په خپله باندې تر یوې اندازې پورې دغه یم، په دې باور باندې یم چې طالب د بقا چانس نه لري او دغه محوه شوی شی باید موږ د لیټرونو وینو، د زرګونو لیټرونو وینو په بیه باندې له منځه یونړو. دا په خپله ورسته ونه ده او فقط یوه دیکه غواړي او هغه دغسې باید راونړوو چې دا غزاره چې دا ونه په مځکه راغورځي، کوم دیوال ونړوي، کوم دغه ونړوي چې بلې څوک زخمي نه کړي او خاکونه یې د خلکو په سترګو ولاړ نه شي او دلته ماشومان زخمي نه کړي، دا وطن زخمي نه کړي. کنې دا خو نور تقریبا نړېدلی شی ده. د طالب په بقا باندې زه د روپۍ باور نه لرم، د روپۍ یعنې د شانزده باور نه لرم. خبره دا ده چې موږ تاسو باید الټرناتیف رامنځته کړو او الټرناتیف داسې نه رامنځته کېږي. دغه څو وروڼه چې دي دا څو ورځې کېږي چې دا چیغې وهي په دې دغه سپیسونو کې چې یو دغه له جملې څخه ما دا همدرد صاحب ده او دا بل زموږ تربور د عزري رضاخیل څه نومېږي دغه کېږي رحمت صاحب، دغه خلک دا سمه چیغه درته کوي، سمې نارې درته وایي، سم درته وایي چې وروره تاسې متشکل سئ، تاسې سره راغونډ سئ، تاسې خپل دغه جوړ کړئ، تشکیلات رامنځته کړئ، لس نفره سره متشکل سئ، خیر ده، شل نفره سره متشکل سئ، 30 نفره سره متشکل سئ او دا حتما دغه ده. زه فکر کوم چې طالب نه د حکومتدارۍ دغه لري، استعداد لري او نه د بقا چانس لري. نو خدای دې تاسې راته ولري ژوند او مینه. زما همدومره خبرې وې. مننه کنه ملت هم د سولې خواته ګوري او ملت هم قضاوت کوي ورباندې، جنګ طلبي او دم جنګ ته راکوزېدل. زه فکر کوم چې یو خو زموږ ستاسې وسایل دغه نه چې جنګ ته ورکوز او بیا که ورکوز نو دا موږ جنګ ګټلی دی، جنګ د ګټې په مقابل څه کوو. زه دا دغه کې وم پېښور کې وم، دا مجاهدین چې وو دی راتللو دا دغه یې نیوی که نه موقت حکومت یې و دا یې و دا یې و دا یې خو کابل ته رالو ډاکټر نجیب الله واک ورخوڅی کوي، داسې وشرمېدلو چې تر اوسه پورې والله بالله زموږ په د تندي باندې د هغه شرمونو لاس خولې راځي. د دارالمجانین په لیونیو ښځو باندې تجاوز وسو. رباني په پارک کې ناست و، اقلا دا یې نه سوای ویلی چې دا خلک دا چا کړي دي. عفتونه لوټ سو، ناموسونه لوټ سو، وطن ټوک ټوک سو. اقلا دغه دا توانمندي یې نه درلوده ځکه ده سره دغه نه و، د حکومتدارۍ پوټنشل نه و او دوی په یو دغه باندې نه ورغلي، د حکومت په شکل باندې نه ورغلي، فقط یو چور په شکل باندې ورغلو. هغه چور د تل لپاره دا خلک له صحنې څخه وایستل، تر اوسه پورې قط نشي سمولی. په همدغه شکل طالب هم راغلی دی او دغه طالب تر اوسه پورې نشي کولی چې د خپل حکومت توجیه کړي یا خپل حکومت لپاره تو خدای په 2 کاله کې یو څوک چې په ټول افغانستان مسلط وي او هغه یو عادي افریقایي مملکت سره هم ډیپلوماتیک دغه نشي کولی چې په رسمیت یې پېژني. یو د چین سفیر ورته راغلی و، نږدې و چې صاحب همه دوی په ږیرې ورته وخري او په ډاله باندې اتڼ ورته وکړي، هغه باندې دا څڼې ورته ورپوي. نو دغه حکومتداري مهمه ده او الټرناتیف مهم ده، تشکل مهم ده او دا تشکل باید داسې نه وي چې دا د بمیا صاحب خبره ده چې د طالب سره په مکمل دغه کې چې وروره نو طالب د دغسې لکه یو د کوچو کې ویښته راپورته شي هلته دې وغورځول شي. نه، دا یو دغه غواړي. دا ځل باید موږ په ټولو دغو باندې، په ټول توان باندې، په ټول هوش باندې د دې وطن د ثبات سوال په مخ کې کېږدو او دغه خبره باندې هدف باید د دې وطن دغه وي، ثبات وي او هدف باید دا وي چې بیا جګړه ونه نښلي او بیا ثبات ونه ګواښل شي، بیا یو ملي مرکزیت ونه ګواښل شي او بیا هغه تخطي چې له موږ څخه سوي دي هغه تکرار نه شي، هغه تخطي چې تر اوسه پورې موږ ته تاریخي تجارب راښیي هغه تکرار نه شي.
دغه ټولو دغو ته زه فکر کوم چې سخت کارونه زموږ ستاسو په مخ کې دي او دغه کارونو ته باید ورمخته سو او دغه کارونه باید یو چلنج وکړو، دا چلنجونه باید قبول کړو. نو ولکه دغه راغلی بومیا صاحب راغلی خو دا خو ډېره ښه شوه چې بومیا صاحب دې راځي، خدای دې راولي په ملي او ډیموکراتیکه روحیه. مننه سلامات چې نه پوهېږم زه تر کومه چې غږېدلی وم سترګې مې پټې کړې وې، نه پوهېږم څه غورځېدلی وم. په هر صورت د تا مې یوه خبر خوښه شوله چې په وړو وړو ګروپونو کې سره راټول شو، کېدلی شو چې تفاهم ته هم سره ورسېږو او دا ممکنه ده، خو د یو فکر په بنا باندې که چیرې اوس ځینې حرکتونه چې شروع شوي دي په دغه بیروني دنیا کې چې افغانان راوتلي دي، د پلاني صاحب حرکت، د پلاني صاحب حرکت، د پلاني صاحب حرکت، بیا سړی ویری چې دا موږ بیا د چا نفر سو او څه چې هغه وایي هماغسې به وي. حکم د فکر بچي کېدلی سي ځوانان او دغه کادرونه چې موجود دي هر یو د یو فکر خاوند ده، ښایي څوک ملي او دیموکراتیک فکر ولري، یو څوک سوسیالیست وي، یو څوک د اسلام ګرا وي، یو څوک کمونیست وي. په دغو محورو کې سره راټول شي، په غټو کې بیا کېدلی شي چې مشترکات سره پیدا کاندي او د یو غټ چپتر لپاره په ائتلافي بڼه باندې څو فریکسیونونه یا څو سیاسي حرکتونه او احزاب سره یو ځای شي، وړاندې لاړ شي. که چیرې د فکر مسله مطرح نه وي او دا فکرونه چې سره یو ځای ایجادیږي، دوی باید له ورایه مخکې له دې نه چې جوړیږي دغه چېرته که اوس امریکا ته اجازه ورکړي دا د شاه سلیم لاره ده او د ګرمچشمې لاره ده، دا به په بیخي ډېر کمه موده کې، په ډېره کمه موده کې د بل چا په لاس کې او په دغه کې شمال کې به نورې جبهې پرانستل سوي وي او بیا به یو لوی دغه وي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې امریکا یو روډ میپ لري، یو دغه لري چې موږ تاسې سره کېنو، سره راغونډ سو او یو دغسې تشکیلات اعمال کړو چې هغه اقلا د دغې وضع